پاکستان حکومت ته یوه خبره کوم. ګوره شاید دا به واوري. موږ په خپل صداقت کې یوه غټه اشتباه کړې او دا ما بار بار خو موږ د روسانو په موجودیت کې په دې 2700 کیلومتره سرحد کې یو کنج روسانو ته پرېښی وی چې دا جنګ په پنجاب او یا په سند کې متمرکز شوی وی. هلته موږ روس سره جنګېدلي او قرباني مو ورکړې. نن افغانستان دې هلته نه راغلی. موږ خوشې په ځاځیو په ګویو باندې 2000 نفر مړه کړه چې هلکه دې خواته روان دي. دا صداقت موږ ته دا غضب وګرځېد. دا ما د پاکستان د هغه د ISI مشران په یو کانفرانس کې ناست وو چې د ولسي جرګې غړي ټول تلي. هلته ما ورته ویلې دا خبره مې کړې، اوس یې بیا مو ورته کوم چې زمونږ جرم همدغه و. دا زمونږ اشتباه ده. موږ په تاریخ کې داسې کار نه و کړی. دومره قرباني د بل چا دپاره نه ورکړې. موږ د دې سرحداتو دپاره پرېم نه کړل. دا روسان که یو وارې ننوتي او نن په دې حال نه کېدلو. خو زه بیا هم یو ځل د افغانستان حکومت ته وایم چې هېڅکله د چا نه ګیله مه کوئ. خپل ځان کې که توانایي او قدرت لرئ په مخ لاړ شئ، که نه دا لوبه پرېږدئ بل چا ته چا څوک چې په مخ وړی شي.